نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، زمون ډیر محترم او درالمشر جناب قاضی صاحب، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، مولانا امین الحق صاحب او زما دیگر علماء کرام، علامہ صدیق صاحب او زما ډیرو غیرتمندو مسلمانانو په دین اسلام باندې مینو، دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د حاجی رحمان الله صاحب د هغې د بچي د ختم قرآن په سلسله کې دا پروګرام منعقد شوی دی. یقینا الله پاک هم فرمایي چې موږ د پیغمبر علیه السلام یو څلور فرایض منصبیه هغه ذکر کړي دي چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. پای کې چې کوم لومبې ذکر کېږي هغه د قرآن شریف د آیاتونو تلاوت دی. دا تلاوت کول دا په موږ او تاسو ټولو مسلمانانو باندې، نارینو باندې، زنانو باندې، ټولو باندې فرض دی. اول ذکر د الفاظو کړی دی او الفاظ مقدم دي په معنا باندې، وروسته د معنا ذکر کوي. لہذا په هغې زده کول او په هغې باندې عمل کول، معنا زده کول دا وروسته فرض دي. اول د دې الفاظ زده کول فرض. نو زما محترمونو، پیغمبر علیه السلام فرایضو کې دا خبره شامله وه چې د امت ته به د قرآن شریف الفاظ زده کوي، تلاوت به ورته زده کوي. یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب، او د دې قرآن تعلیم به ورته ورکوي. والحکمت، علماء اکرام فرمایي د حکمت نه مراد احادیث دي. والحکمت ویزکیهم، او د دې په ذریعې سره د انسان چې کوم اخلاق رذیله دي هغه په اخلاق حسنه باندې بدلول. یو ګناهونه ظاهري دي او بل باطني دي. د ظاهري ګناهونو د اصلاح دپاره هم الله پاک د قرآن رالیږلی دی، او د باطني اصلاح کولو دپاره هم چې هغه تکبر دی، عجب دی، کینه ده، بغض دی. یو سړی بغض او کینه دې ته ویل کېږي، یو سړي ورته هېڅ هم نه دی ویلی، وایي دا پلانکي سړی زما ډېر بدي شي. هلکه تا ته یې څه ویلي، ستا سره یې پټۍ شریک دی؟ نه. جګړه یې درسره کړې؟ نه. دا بغض او کینه ده چې بل سړی لږ مخکې کېږي، د هغه سره د خلکو بغض کینه پیدا کېږي. نو دا د باطني چې کوم دي ګناهونه دي او باطني چې کوم دي ارزال دي، د دې اصلاح قرآن شریف کې چې کوم دي ذکر کېږي. په دې وجه باندې د قرآن تلاوت کول، حدیث مبارک کې راځي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. یو حرف باندې الله پاک یو نیکي ورکړي او د یوې نیکۍ اجر و ثواب الله پاک یو په لس چنده باندې ورکړي. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. چې په یو نیکۍ باندې راتللو که الله پاک وله د دې اجر یو په لس باندې ورکړي.
په دې حدیث باندې یو اثر موجود دی، امام بهقی رحمت الله علیه را نقل کړی، امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې را نقل کړی د حضرت علی رضی الله عنه. دا لس نیکۍ په هغه صورت کې دي چې یو سړي اودس نه کړی او د قرآن شریف تلاوت کوي په یادو باندې، دا جایز دي چې قرآن سره لاس نه لګوي او په یادو باندې تلاوت کوي او اودس نه نو دا جایز دي. نو په هغه صورت کې یو حرف باندې لس نیکۍ ملاوي. او چې بیا اودس وکړي او بیا د قرآن شریف تلاوت کوي نو یو حرف باندې ورته 15 نیکۍ ملاوي. او چې بیا مانځه کې داخلي په ناسته باندې لمونځ کوي نو یو حرف باندې الله پاک دې ته 50 نیکۍ ورکړي. او چې مانځه کې داخلي په ولاړه باندې لمونځ کوي نو زما محترم ورونو یو حرف باندې الله پاک دې انسان ته 100 نیکۍ ورکړي. په ټول قرآن شریف کې 3,23,707 حروف دي چې د دې دومره حروفو څوک تلاوت وکړي او په 100 کې یو حرف له هر حرف باندې 100 نیکۍ ملاویږي او په 100 کې ورته ضرب ورکړي. نو زما محترم ورونو انسان چې کوم کلکولیټر جوړ کړی دی د دې شمار هغه بیا نه راخلي، دومره زیاتې نیکۍ دومره بې شمېره نیکۍ به د انسان ته میلاو شي د قرآن شریف په یو ختم کولو باندې. په دې وجه باندې د قرآن شریف تلاوت او د دې الفاظ زده کول دا جدا فرض دي، معنی جدا ذکر د لحاظه د هغې جدا زده کول دا بل فرض دي. نو دا الفاظ دا زده کول دا مستقل په مسلمانانو باندې دا فرض دي چې تلاوت وکړي. او بیا فرمایي چې یو سړی په ورکوټوالي باندې قرآن شریف زده کړي او چې غټ شي بیا همیشه د هغې تلاوت کوي، الله پاک به دغه انسان ته د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي په سخته ورځ کې د قیامت په ورځ باندې. او دا هم لیکلي دي چې کم قاري صاحب کم مولي صاحب هغه د مسلمانانو بچو ته د قرآن تعلیم ورکوي او د اسلام تعلیم ورته ورکوي، نو دغه استاذ دغه قاری صاحب مولي صاحب الله پاک به دته هغه سخته ورځ کې د قیامت په ورځ باندې چې چېرته به هم سوری نه وي په دغه سخته ورځ باندې به الله پاک دغه انسان ته د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. نو دا څونه لویه خبره ده زما محترم ورونو. په مخ د ځمکه باندې نور کتابونه موجود دي، آسمانی کتابونه هم موجود دي، دنیایي کتابونه هم موجود دي، لیکن د ټولو کتابونو سردار کتاب هغه قرآن عظیم الشان دی چې دا موږ سینې سره ولګو، د دې تلاوت کوو، د دې احکام زده کوو او په هغې باندې عمل کوو. دقې مقصد دپاره انسان پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وی ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. نو د دې نه بل غټ عبادت نشته، غټ ذکر نشته چې انسان د قرآن شریف تلاوت کوي او همیشه په کار دی. او زه اکثر کسانو ته هم چې 15 منټه څوک د قرآن شریف تلاوت له ورکړي نو په هغې کې 15 رکوګانې ویلې کېږي. 15 رکوګانې یا 4 رکوګانې تقریبا د قرآن شریف یو پوي او یو سپاره 4 پوونه وي. نو چې یو پو 15 منټه وخت انسان ورکړي قرآن شریف تلاوت له سحر یا ماښام یا ماسخوتن نو سپاره په 4 ورځې کې په اسانه ختموي. او چې سپاره په 4 ورځې کې ختمه شي نو ټول قرآن شریف په 4 میاشتو کې ډېر په اسانه باندې ختمېږي.
نو دا څه ګران کار نه دی په 24 غنټو کې 15 منټه یا 10 منټه یو سړی د قرآن شریف تلاوت لور کې خو څونه اجرونه به ورته ملاوي بېشماره اجر به ورته ملاوي او د هغې بیا برکات څومره دي چې د ده په دې زندګۍ باندې به د هغې څونه اثرات او برکات دي زما محترمو الله دې زمونږ او ستاسو حامي و ناصر شي چونکې زما مخکې نور دغه دي نو زه د حاجي رحمان الله صاحب ته مبارکباد پیش کوم مولانا امین الحق صاحب نور د هغې خاندان ته او چونکې موږ شکریې شروع کړي دي ټولو نن کونسلو ته ځو نو ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو ځکه چې د تېر بلدیاتي انتخاباتو کې تاسو مسلمانانو په جمعیت علماء اسلام باندې په کتاب باندې علماء کرامو باندې ډېر غټ اعتماد اظهار کړی و چې کوم ځای د زنانو اټونه و هلته هم زموږ میندو خویندو په علماء کرامو ډېر غټ اعتماد کړی دی نو د ټولو که نارینه دي که زنانه دي نوجوانان مشران د ټولو د زړه د کومې نه چې کوم دی شکریه ادا کوو او دا دعا کوو چې خدای پاک د دې دا سعی او کوشش په دغه ورځ چا کړی د هغې نه مخکې کړی دی څه قسمه تعاون یې کړی دی مالی جانی د اوټ په شکل کې دی نورو شکلونو کې دی الله خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي او زمونږ او د دوی لپاره په آخرت کې د نجات ذریعه وګرځي او خدای پاک په دنیا کې موږ ډېر ډېر عوضونه ورکړي او په آخرت کې موږ ډېر ډېر عوضونه ورکړي او بیا خصوصا د علماء کرامو د قاضي صاحب دي چې دوی ډېر په مینه او په اخلاص باندې زمونږ سره چې کوم دی مرستې نه علاوه ډېر ډېر دعاګانې مې هم کړي نو ډېره زیاته د ټولو د زړه د کومې نه چې کوم دی شکریه ادا کوو او که څه الفاظو کې هیر و پیر شوي معافي غواړو و آخر دعوانا ان الحمد لله